سلامونه د خیال هندارې درنو مینوالو تمه ده چې تاسې ټول به خوښ خوشحال او د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. درنو مینوالو تاسې را سره د وروستي مورچل شپږمه برخه تر دې ځایه پورې اورېدلې وه. د بغداد امیرانو یې پر کمال اعتراف کوه. بیا هم هغه دا اندېښنه درلوده چې صدراعظم یې خفه کړی دی. د هغه په باب یې اورېدلي وو چې ډېر د کسات اخیستونکي مزاج خاوند سړی دی او د هغه یو تدبیر د ده په ټولو ارادو اوبه اړولی شي. قدرمنو اورېدونکو تم شئ او نور هم را سره د ناول په اوومه برخه کې واورئ. خو پر دسترخوان د صدراعظم ورین تندی او ښه چلند دغه تصور رد کړ. د هغه له خبرو دا ثابته شو چې هغه یې تر ټولو ښه دوست او خواخوږی دی. د بغداد دغه جهان دیده سیاست پوه چې ده یې تر اوسه په لسګونه عیبونه اورېدلي وو، اوس ده ته د انسانیت د غوره صفتونو یو مجسمه او تصویر ښکارېده. طاهر ته قاسم ور په یاد شو او په زړه کې یې وویل کاشکې په میدان کې مې هغه دومره نه وای ذلیل کړی. صدراعظم له دې پراخ نظریې سره د ده پلار دی او هغه به خامخا پرې خفه وي. پر دسترخوان د قاسم نه موجودیت د دې خبرې دلیل دی چې هغه تر اوسه په غوسه او ناراضه دی. طاهر ته د صدراعظم دا خبرې ور په یاد شوې چې قاسم به تر سبا یا بلې ورځې په خپله تاته درشي. طاهر د لومړي ځل لپاره د قاسم په باب په خپل زړه کې د ورورۍ احساسات حس کړل. د فکر وکړ چې ښایي پلار پر دې مجبور کړي چې ماته راشي، خو بیا به یې هم په زړه کې یو ځورونکی احساس وي. غوره دا ده چې زه په خپله وړومبی شم، په خپله ده ته ورشم او ورته ووایم قاسمه زه ستا دوست یم. د بغداد او د عباسي خلافت په خاطر دواړه باید یو د بل دوستان شو. کاشکې ما اوس کور ته د تګ نه وړاندې قاسم لیدلی وای، خو دومره په بیړه نه. د قاسم غوسه باید سړه شي. سبا ته به زه له عبدالعزیز سره ښکار ته له تلو نه دمخه له ده سره ګورم او لوکس د ده استاد دی، په دې ښار کې پر دې مسافر دی. زه به د هغه تسلي هم کوم. ناڅاپه طاهر پر خپل لاس د چا د لاس تودوخه احساس کړه او له شا یې واورېدل ودرېږه. طاهر ټکان وخوړه، لاس یې د تورې په موټي کلک کړ او شاته یې مخ وګرځوه. مخ ته یې کوټوال ولاړ و. کوټوال پر خوله لاس کېښود، ده ته یې د چوپتیا اشاره وکړه او ورو یې ورته وویل په ما پسې راځه. طاهر د یوې شېبې لپاره سوچ وکړ او بیا ورپسې روان شو. د کومې ناڅاپي حملې سره د مخ کېدو په خاطر ښي لاس د تورې په موټي کلک نیولی و. د ګلونو له پټیو نه وړاندې له کوټوال سره په ګڼو ونو ورننوت. کوټوال ورته وویل همدلته ودرېږه او هغه بیا د یوې ونې شاته ورک شو. د کوټوال له تلو نه وروسته ناڅاپه ده احساس کړه چې د خپلې لارې نه په راګرځېدو یې اشتباه وکړه. هغه د احتیاط لپاره توره وکښله او د ونو په منځ کې لږ خلاص ځای پرېښود او د یوې ونې شاته غلی ودرېد. لږ ځنډ وروسته د ونو پاڼې وخوځېدې او یوه ځوانه نجلۍ د ونو د تیارو سیوري له منځه راښکاره شوه. پر هغه ځای ودرېده چې څه شېبه وړاندې طاهر درېدلی و. د سپوږمۍ رڼا د پاڼو له منځه تېرېده او پردې لوېدلې وه. هغه ښکلې وه. طاهر د سپوږمۍ په وړانګو کې د ګلانو په سپینو پاڼو کې دومره تازګي او ښایست نه و لیدلی. خو دا څوک وه؟ طاهر د یوې شېبې لپاره په حیرت کې ډوب شو او د ښکلا دغه ساده او معصوم تصویر ته یې کتل. ځوانه نجلۍ پریشانه شوه، یوه او بله خوا یې وکتل. بالاخره یې زړه نازړه وویل ته چېرته یې؟ طاهر توره په تیکي کې ننویسته او د ونې له شا نه رابهر شو. نجلۍ زر پر مخ پرده وغوړوله او له یوې شېبې وروسته یې وویل ته زما په اړه څه بدګماني ونه کړې، زه ستا د ښېګڼې لپاره یو څه درته وایم. طاهر د نجلۍ د الفاظو د بښنې نه زیات د هغې د غږ تر اغېز لاندې راغی. نجلۍ له لږ ځنډ وروسته بیا ورته وویل تاسو په بغداد کې یو مسافر یاست، کیدای شي دلته ستا دوستان هم وي، خو دوستانو ته ورته دښمنان به دې هم ډېر وي او امکان لري له کوم سړي نه چې ته په لاس کې د ګل تمه لرې هغه درته یو زهرجن نښتر ساتلی وي. له قاسم سره پام کوه، ستا په باب د هغه ارادې خطرناکې دي. طاهر ځواب ورکړ
پرون ما له هغه سره لږ زیاتی وکړ. هغه به خامخا له ما نه خفه و، خو زما باور دی چې زه به هغه بیرته راضي کړم. تاسو ډاډه اوسئ، ما ته د قاسم لخوا هیڅ خطر نشته. نجلۍ وویل: په بغداد کې ستا غوندې خوشباوره سړي ته ځای نشته. تاسو ځان ته داسې ځای وګورئ چې هلته د زړه وړونکي مسکا تر شا کینه، چل او دوکه نه وي غلې شوي، هلته چې د زړه او ژبې ترمنځ ذریعه پردې نه وي. قاسم، زه له تا نه ښه پیژنم، تا ته به د هغه دوستي تر نیغې دښمنۍ زیاته خطرناکه وي. طاهر له لږ سوچ وروسته ځواب ورکړ: نیکزړې نجلۍ، په دې ماڼۍ کې اوسېدونکو تر ما باید له قاسم سره زیاته مینه او خواخوږي ولري. زه پوښتلی شم چې ته څوک یې؟ نجلۍ ځواب ورکړ: ته باید پر دې د پوهېدو هڅه ونه کړې. زه یقینا قاسم ته نږدې یم، خو زه دا نه خوښوم چې هغه له تا سره کېوځي. زه د دې سبب پوښتلی شم. د دې سبب نجلۍ پریشانه شوه. ځواب یې ورکړ: د دې سبب ما ته معلوم نه دی، خو ته پر ما اعتبار وکړه. ستا ژوند په خطر کې دی. ته ځان ته د بغداد د هیڅ کوټ هم خوندي مه ګڼه. ته زما په باب دومره مه پریشانه کېږه. زما مټ زما ساتنه کولی شي، او له دې نه پرته زه هېڅکله له مرګ نه یم وېرېدلی. نجلۍ په غمجنه لهجه وویل: ښایي دلته زما د راتګ سبب همدغه وي چې ته له مرګ نه وېرېږې، او زه تا له مرګه وېرول هم نه غواړم. خو ته د په خپلو مټو دومره اعتماد هم مه کوه. د توریالي توره له شانه د خنجر د ګوزار دفاع نشي کولی. طاهر وویل: ما قاسم دومره نامرده نه ګڼه. نجلۍ وویل: قاسم نامرده نه دی، خو د کساد په جوش کې هغه هر څه کولی شي. زه به د ده د کساد جوش سوړ کړم. زه به ستا د بري دعا کوم، ستا پر نصیحت عمل به کوم، خو دومره پوهېدل غواړم چې ته څوک یې. د دې پوښتنې ځواب ما درکړی دی. ته ما یو مسلمانه نجلۍ وبوله چې په زړه کې د خپل ولس د توریالیو بچیانو لپاره عزت او درناوی دی. ستا په باب زه دومره پوهېږم چې ته د یو زورور پلار زوی یې. له دې زیات زه نه پوهېږم او نه غواړم چې وپوهېږم. ته هم زما په باب د زیات څه پوهېدو هڅه مه کوه. په ژوند کې زموږ لارې سره بیلې دي. ما دا احساس کړی دی چې ستا د ژوند کښتۍ ګرداب ته نږدې شوې ده. ضرور مې وبلله چې سترګې دې خلاصې کړم. ما خپله ذمهواري ترسره کړه. زه ځم، ته لږ ودرېږه. زه کوډوال درته راستوم، هغه به دې لارې ته ورسوي. نجلۍ طاهر حیران دریان په ونو کې پرېښود او دا د ونو تر شا ورکه شوه. لږه شېبه وروسته کوډوال راښکاره شو. طاهر ته یې وویل چې په ده پسې ورځي. چې د ګلانو پټیو ته ورسېدل، کوټوال وویل: نور خو په لاره بلد یې، ما ته رخصت راکړه. د طاهر په زړه کې له کوډوال نه د هغې نجلۍ په اړه د پوښتنې هیله را پیدا شوه، خو ژبې یې د زړه تایید ونه کړ. طاهر د ډول ډول خیالونو په یرغل کې له ماڼۍ نه راووت. د دروازې په مخ کې ګاډۍ ولاړه وه. کوچوان خم شو، سلام یې ورته وکړ او دی بې له دې چې څه ووایي په چوپه خوله په ګاډۍ کې سپور شو. طاهر له خپل زړه نه په وار وار دا پوښتنه وکړه چې هغه څوک ده. پرون یې د طابلې په مخ کې دوه نجونې لیدلې وې. هغه غالبا له هغو دوو نه یوه وه، خو هغې د ده په باب دومره اندېښنه ولې ښکاره کوله؟ هغه پر قاسم ولې دومره بدګمانه وه؟ ناڅاپه د طاهر په مغزونو کې یو خیال راوګرځ او پریشاني یې لرې شوه. هغې نجلۍ ده ته دا ورښودل غوښتل چې په بغداد کې اوسېدل ورته خطرناک دي، او د دې ادعا د ثبوت لپاره یې د بغداد د خلکو ډیر بد تصویر ورته وړاندې کړ. آیا دا د قاسم شرارت نه دی؟ آیا دا د دې لپاره نه دی چې دا بغداد پرېږدي او وویریږي ترې ولاړ شي؟ اخر د صدر اعظم په ماڼۍ کې اوسېدونکې یوه نجلۍ چې خامخا به د قاسم څه خپلوي ورسره وي او یا به خدمتګاره وي، له ده سره دومره خواخوږي او همدردي پر څه ولري؟ خو هغه خادمه نه وه، هغه یوه شهزادګۍ ښکارېده. د طاهر په سترګو کې د هغې ښکلې څهره راوګرځېده. هغه به خامخا د صدر اعظم له کورنۍ سره اړیکه لري. د هغې په الفاظو کې خلوص وه، په څېره کې یې سادګي وه. دا له فریب او ریا نه ډېره ناخبره ښکارېده. کېدای شي له قاسم نه پس خبره خفه شوې وي، خو په هر صورت هغه پردی وه او د لوړو کورنیو خلکو د کور معاملې پردیو ته نه وایي. نو بیا دې ته څه معلومه شوه چې دی د یو توریالي پلار زوی دی؟ دی به دا ټول معلومات له کوم نارینه نه ترلاسه کړي وي؟ او دغه سړی له قاسم نه پرته څوک کېدای شي؟ قاسم به د کومې پردې شاته ناست وي او له صدر اعظم سره به یې د دې خبرې اورېدلې وي، او چې صدر اعظم یې ده ته ډېر مایل لیدلی، نو د
د لارې نه لرې کولو لپاره به یې دا دسیسه جوړه کړې وي. دغه نجلۍ ته به یې خبرې ورښودلې وي او د د تېرېستلو لپاره به یې دا راستولې وي. اوس به نجلۍ قاسم ته ورغلې وي او ورته وایي به چې ما هغه ډېر وویروه. هغه به تا ته راشي او بښنه به درنه وغواړي. ستا په وړاندې به په زنګنو کښېني او د دوستۍ لاسونه به درته راوغځوي. د دې خیالونو نه طاهر دوه نتیجې واخیستلې. یو دا چې قاسم د خپل پلار د ترنټي او ګواښ په سبب پر خپل پخواني چلند پښیمانه دی او جبران ته یې چمتو دی، خو اوس غواړي چې د دوستۍ لپاره زه وړومبی شم. د دې مقصد په خاطر هغه زما په زړه کې د ځان په نسبت هیبت او ویره پیدا کوي. دوهم دا چې کله دې پیښې وروسته طاهر ډومبی د دوستۍ لاس ور اوږد کړي نو دی به ګمان کوي چې د دې نجلۍ د ګواښونو په وجه وویرېده، ځکه خو دا غوره وبلله چې د قاسم د دروازې ورټکولو پر ځای د هغه په انتظار شي. دې نجلۍ چې څومره د قاسم د خطرناک ښودلو هڅه وکړه په هماغه اندازه هغه ساده او بې ازاره ښکارېده. او طاهر چې کور ته ورسېد د قاسم په اړه یې داسې احساس ولکه مشر ورور چې د سرکش او کشر ورور په اړه لري. د ځوان نجلۍ په اړه د دې احساس دا و چې د امیرانو د لوڼو نه یوه وه چې ټول عمر یې په ریا او مکر کې تېرېږي او دروغ رښتیا ثابتول ورته کمال ښکاري. خو د شپې له ویده کېدو نه دمخه کله چې دی په خپله بستره وغځېد په دې ټولو پیښو یې له سره غور کوه. په زړه کې یې له ځانه وپوښتل آیا هغه ساده او معصومه نجلۍ دومره دروغ ویلی شي؟ د دې سوال د ځواب په اړه سوچونو به دی له داسې ذهني کیفیت سره مخ کړ چې د زړه او دماغ سره مختلف غږونه انسان کومې پریکړې کولو ته نه پرېږدي. سبا ورځې ته له سهاره تر ماسپښین پورې قاسم له کوره ورک و. څپې به لږ ځنډ وروسته د ماڼۍ له خدمتګارانو نه د ده په هکله پوښتنه کوله. ماسپښین مهال دې ته معلومه شوه چې قاسم راغلی دی او له خپلو 15-20 تنو ملګرو سره د محل په ختیځ لوري یو کوټه کې ناست دی. د محل دغه کونج د سیند لوري ته و او د برنډې نه د مرمرو ځینې د سیند تر غاړې پورې غځېدلې وې. د اوبو له مخ نه لږ پاس د اوسپنو پنجرې د زینې پر وروستي پله ټینګې وې. پر دې اوسپنیزو میخونو وړوکې وړوکې ښکلې کښتۍ تړلې وې. د زینې له دې پوړ نه د سیند غاړه د خلافت ماڼۍ او د پوځي اعلی سالار له ماڼۍ سره د نورو امیرانو ماڼۍ ښکارېدلې چې د سیند په غاړه په یوه لیکه جوړې شوې وې او د هرې ماڼۍ په مخ کې د سیند په غاړه زیات شمېر کښتۍ ښکارېدې. صفیه د قاسم له ارادو نه خبره وه. اوس چې دا واورېدل چې له خپل 15-20 تنو دوستانو سره ناست دی د دې اندېښنه نوره هم زیاته شوه. له لږ سوچ وروسته د مضبوطې ارادې سره د محل ختیځ لوري ته ور روانه شوه. په دې کونج کې به په پاسنۍ پوړ کې ماښام مهال کله کله ښځې راټولېدلې او د دجلې د سیند په زړه پورې منظره ننداره به یې کوله. په دریم پوړ کې یو لوی دالان له دوهم او دریم پوړ نه لاندې د سیند تر غاړې تاو راتاو زینې ښکته شوې وې او د دې زینو دروازه د سیند خواته برنډې له کونج سره وه. صفیه د دریم پوړ له دالان نه تېره شوه، برنډې ته ورسېده. په تنګو زینو ښکته کوزه شوه. د لاندې کوټې له چت نه لږ لاندې د هغو زینو دروازه وه چې لاندې یوه دهلیز ته تللې وې. د دې دهلیز مخه د بڼ په لورې وه او قاسم به کله کله همدلته له کوم انډیوال سره د شطرنج لوبه کوله. له پاس او لاندې لورې دغه دهلیز ته له دې زینو پرته بله لاره نه وه. په کومه کوټه کې چې قاسم و د هغې یوه کړکۍ همدې دهلیز ته خلاصېدله. صفیه د یوې کړکۍ تر څنګ کېناستله. پرده یې لږه یوې خواته کړه او لاندې کوټې ته وکتل. قاسم له 15-20 داسې کسانو سره په مجلس بوخت و چې د بغداد شریفو خلکو له دوی نه ښه خوله نه وهله. صفیه هغوی تل له قاسم سره لیدلي وه. په هغوی کې لوکس هم و خو نن د پخوا پر خلاف زیات اندېښمن او په چورتونو کې ډوب و. قاسم وویل د بدنامۍ داغ په وینو مینځل کېدای شي. هغه ماته دوکه راکړه. په پیل کې یې داسې وښودله چې هغه په ګزار کولو نه پوهېږي او ما یوازې په دې ګمان چې دا لوبه زر پای ته ونه رسېږي بې پروایي وکړه. که زه پوهېدی چې زما د مټو له شل کېدو وروسته به هغه په دومره ګړندۍ حمله پیل کوي نو ما به لومړی دا لوبه زر پای ته رسولی وای. او له لوکس سره هم هغه دوکه وکړه. پر لوکس د اټکل پر خلاف فشار زیات راوړه. خیر اوس به سره ګورو. لوکس وویل لږ تر لږه زه د ځان په اړه نه وایم چې له ما سره یې دوکه وکړه. د هغه بری د برلاسۍ نتیجه وه.
زه چې پر څه خفه یم هغه دا چې موږ د مېړنیو په څېره خپله ماته ولې ونه منله او د دوستۍ لاس مو ور اوږد نه کړ. د لوکس له خولې د دې خبرې اورېدل ټولو ته حیرانوونکي وه او ټولو په حیرانۍ ورته کتل. کوټې ته یو بل تن ورننوت او اوس ټولو د لوکس پر ځای هغه ته کتل. قاسم پوښتنه وکړه: څه خبره دې راوړی دی؟ نوي راغلي سړي وویل: هغوی د سیند په همدې غاړه له دې ځایه 5 میله لرې خیمې ودرولې. اوس دوی ښکار ته وتلي دي او د شپې مهال. قاسم د هغه خبره ورپورې کړه، ویې ویل: د شپې مهال په خواږه خوب ویده وي. پر دې غاړه پاس لوري ته کلان دی، لاندې ځنګل ته نږدې. دوی څو تنه وه؟ ټول 8 تنه. نور څوک دي؟ عبدالعزیز، عبدالملک، مبارک او افضل نور پوځي افسران دي. د هغوی نومونه مې نه دي زده. هو، یو یې د طاهر خدمتګار و. قاسم وپوښتل: ستا په ګمان موږ په آسونو ولاړ شو که په کښتیو کې تګ راته غوروي؟ هغه ځواب ورکړ: که په آسونو ولاړ شو نو دا به راست پاتې نشي. موږ په کښتیو کې په شپه کې بیرته راستنېدای شو. قاسم لوکس ته وکتل: که ته له موږ سره ملګري نه کوې همدلته پاتې شه. په یو تن زما په ګمان څه فرق نه راځي. لوکس ځواب ورکړ: زه د هغو خلکو څخه نه یم چې په غلطو او خطرناکو لارو خپل دوستان یوازې پرېږدي. زه له تاسو سره یم، خو دا ضرور وایم چې تاسو چې کوم کار کوئ دا د مېړنیو لاره نه ده. لږ تر لږه به پر ویده دښمن په حمله کې زما توره له تیکي را ونه وځي. قاسم په خندا وویل: ستا ګمان دی چې موږ 18 تنه د هغو 8 تنو په ویدو د وژلو په اراده روان یو؟ نه، موږ به هغوی راویښ کړو، مخ او لاسونه به مینځي او ښې به وسلې راخلي او مقابله به ورسره کوو. کله دې وروسته دوی بیا وتښتېدل نو زه نه غواړم چې په وینو یې توره سره کړم. زه د هغوی وژل نه غواړم ویې تښتوم او وځغلي. زه چې له ځان سره ډیر سړي بیایم غواړم هغه وویروم چې وتښتي. لوکس وویل: که هغه مقابلې ته چمتو شي نو بیا؟ قاسم ځواب ورکړ: بیا به له دوی سره هماغه سلوک کیږي چې څوک د خپل مقام نه پیژندونکو سره کوي. تا اوس ما ته شکایت کوه چې عبدالعزیز په زور په کرسۍ کېنولې. که تا ته د ځان عزت نه وي نو له ما سره یې ضرور شته. د طاهر د یو دوست لخوا دا یوه مقدمه ده. که موږ د دوی د سترګو خلاصولو لپاره څه ونه کړل نو د بغداد هر للوږې مست به زموږ په اوږو راسپریږي. مګر ستا پلارجان؟ که پلارجان ته زموږ ارادې معلومې شي نو ښایي د سیاسي مصلحتونو په وجه مو ایثار کړي. خو زما باور دی چې زه د خپل بریالي پروګرام نه وروسته ورته کیسه وکړم نو دی به تاسو ټول میلمانه کړي. لوکس لږ په غمجنه لهجه وویل: نو زه له تا سره یم. قاسم خپل ټول دوستان مخاطب کړل، ویې ویل: په یاد ولرئ په هر صورت طاهر باید له بغداده کوچ وکړي. دا زموږ په ګټه ده. هغه د پوځ د اعلی قمندان او خلافت دربار ته لاره پیدا کړې ده او که هغه کوم لوی منصب ته ورسید نو په هر ډګر به خپل دوستان رامخې ته کړي. موږ ټولو ته به بیا د پرمختګ لارې بندې شي. صفي چې پر څه د پوهېدو هڅه کوله هغه ورته څرګند شول. جګه شوه او په خپ تګ له دهلیز نه زینو ته ورسېده او پاس وختله. د هغې په ذهن کې په وار د الفاظ راګرځېدل: د سیند پر دې غاړه له دې ځایه نږدې 5 میله لرې لاندې لوري ته. د هغې د زړه ټکانونه کله تیزېدل او کله ورو کېدل. د خیالونو تر احساساتو لاندې کله درېده او کله به یې ګړندي ګامونه واخیستل. هغې یو ځل بیا د طاهر خبرول غوښتل ژوند یې وژغوري. مګر د څه لپاره؟ آیا د دې لپاره چې هغه یو زړور ځوان و یا د دې په خاطر چې په بغداد کې مسافر و؟ یو سارایي مسافر. بیا یې سارایي څو وارې په زړه کې تکرار کړل او یو خوږوالی، یو خوښي او یو لذت یې پکې احساس کړ. دې په زړه کې وویل: کاش کې زه هم یو سارایي وای او د دښتې په توند شمال کې مې د هغه لمن نیولی شوی. دې ته د مرمر ډبرو دغه شانداره ماڼۍ د سارایي له کېږدیو نه نیمګړې ښکاره شوه. دې په هغه زړه وړونکې فضا کې ساه اخیستل غوښتل چې د ازادۍ په بڼونو کې د مینې چینې پکې خوټېږي، هلته چې مکر او ریا لا د انسانیت څېره نه ده مسخه کړې. هغې بیا په زړه کې وویل:
صفی خپل زړه ته دوکه مه ورکوه. د هغه او ستا د نړۍ ترمنځ یو داسې سمندر دی چې څوک ترې پورې وتلی نشي. هغه یو عام سړی دی او ته د صدراعظم ورېره یې. ته د هغه ژوند وژغوره. نو دا یو د خیر کار دی. له دې نه زیات داسې خوبونه مه وینه چې تعبیر نه لري. صفیه د سکینې په لټون پسې یوې کوټې ته ورننوته. سکینې تګبې ته ډډه وهلې وه او یو کتاب یې لوست. هغې صفیې ته وکتل، ویې ویل: صفیې، چېرته تللې وې؟ ما ډېره ولټولې. راشه ماته د دغو شعرونو مطلب وایه. سکینې: راځه نن پر اسونو چکر ووهو. سکینه حیرانه شوه، ویې ویل: اوس؟ صفیې وویل: نه، لږ وروسته. سکینې کتاب ته وکتل او په بې پروایۍ یې وویل: ماښام به ولاړې شو. صفیې سکینې ته نږدې کېناستله، ویې ویل: نن به موږ د میدان پر ځای د سیند پر غاړه ځو. سکینې ځواب ورکړ: ستا مقصد دا دی چې د بغداد خلک مو ښې وپېژني او پلارجان مو د اس له سپرلۍ نه هم ایسارې کړي. په یاد دې نه دي چې یو ځل موږ د دجلې څنډو ته تللي وو؟ پلارجان څومره غوسه شوی و. صفیې وویل: په پرده کې موږ څوک پیژني؟ زموږ آسونه خو پیژندل کېږي. دا یې چې واورېدل، صفیه په چورتونو کې ډوبه شوه او هغې په دې اړه زیات بحث لازم ونه بله. تر ماښامه سکینې څو ځلې ترې وپوښتل: صفیې، ته ډېره غمجنه یې، ته ووایه په څه خبره دومره پریشانه یې؟ خو هغې هر ځل دا ځواب ورکوه: سکینې، نن مې بدن خوږیږي. پر اس د یوې اوږدې منډې نه وروسته به مې طبیعت ښه شي. د صفیې په ټینګار سکینه تر ماښام لږ د مخه تګ ته چمتو شوه. کله چې دوی پر اسونو سپرې شوې او له ماڼۍ نه بهر ته راووتلې، نو صفیې د خپل اس جلب راکش کړ او څو ځلې یې لغتې ورکړې چې ښه یې یاغي کړ. ویې ویل: راځه سکینې، د سیند په غاړه یوه منډه ووهو. ژر به بېرته راوګرځو. په دې غاړه هسې هم د ښار د خلکو تګ راتګ لږ دی. که بیا هم څوک زموږ اسونه وپېژني، د شکایت جرأت به ونه کړی شي. په دې کې بیا څه بدي ده؟ آخر هغوی هم زموږ میندې وې. له نارینه‌وو سره اوږه په اوږه په غذاګانو کې شریکې وې. سکینې وویل: د سیند په غاړه خو څه جګړه نشته. صفیې بې ځوابه شوه، ویې ویل: زه وپوهېدم ته وېرېږې، خو زه ډاډ درکوم زما خنجر به ستا ساتنه کوي. سکینې وویل: زه ولې له چا نه ووېرېږم؟ آیا له ما سره خنجر نشته؟ راځه. د سکینې د ارادې د بدلېدو له ویرې صفیې سمدستي اس د سیند غاړې په لورې راوګرځاوه او د سترګو په رپ کې دوی دواړه د آبادیو نه ووتلې. لږ وړاندې چې ولاړل، سکینې چیغې کړې: صفیې، ودرېږه، وړاندې تګ خطرناک دی. صفیې، صفیې، آیا تا د حسن بن صباح جنت ته د رسېدو اراده کړې ده؟ د صفیې تدبیر کامیاب شوی و. هغې همداسې غوښتل چې سکینه تر لږ ځنډه ورسره ملګرې شي. هغې بې له دې چې اس ودروي، مخ راوګرځاوه او دې ته یې داسې وښودل چې د اس درولو او راګرځولو هڅې کوي. په لوړ غږ یې وویل: سکینې، دغه اس نن لږ سرکشه شوی غوندې دی. زه یې لږ مزاج ور برابروم. ته که له وړاندې تللو نه ویره لرې، ودرېږه، زه به اوس بېرته راوګرځم. سکینې وویل: ته څومره احمقه یې، ما نه و درته ویلي چې پر دې اس یوازې قاسم سپرېدلی شي. ته مه ورنږدې کېږه. صفیې مخ راوګرځاوه. ځواب یې ورکړ: اوس به د دې جوش سوړ شي. زیات نه 2 میله نور به وځغلي. سکینې تر لږ نورې لارې ورسره ملګري وکړه. بالاخره یې اس ودروه او د ډېرې پریشانۍ په حالات کې د صفیې ګړندی اس ته کتل چې تر شا یې پاتې ګردونو کې پټ او د سترګو په رپ کې پناه شوه. او سکینې ورپسې کتل او تر ډېره پورې په هماغه ځای ولاړه وه. تر لمر لوېدو پورې ډېر وخت و. سکینې چې د سیند په غاړه شاوخوا د بزګرانو څو کلي ولیدل، نو خطر یې احساس نه کړ. څو ځلې ښه غوسه ورغله او ویې غوښتل چې بېرته ستنه شي، خو بیا به یې په زړه کې ور وګرځېدل چې کور ته ولاړ شي څه به وایي. بیا به یې اراده بدله شوه. ناڅاپه یې ذهن ته ورغلل چې په یو ځای درېدل یې ښه نه دي. نو په عادي تګ یې اس پرېښود. نږدې 1 میل وړاندې اس بیا راوګرځاوه او تر 1 میل پورې بېرته ښار ته لاره ووهله او بیا یې اس ودروه. د لویدیځ پر افق د شفق سرخي خپرېدله. د ونو سیوري په تیزۍ سره اوږدېدل. مرغان له فصلونو نه د خپلو ځالو په لورې والوتل. د سکینې اندېښنه ورو ورو زیاتېدله. بیا یې هم خپل زړه ته تسلي ورکوله چې هغه دومره نادانه نه ده. خامخا به ډېر لرې نه وي تللې.
دا به زما د پریشانه کولو په خاطر چیرته د کومې ونې تر شا پټه شوې وي. که زه بیرته ستنه شم نو دا به اس وځغلوي او له ما سره به ملګري شي او بیا به په کړس کړس وخاندي او بیا به د هغې په ذهن کې ور وګرځېدل چې که خدای جل جلاله مکړه هغې ته څه پیښه شوې وي نو بیا هم زه باید ولاړه شم. زه به پلارجان ته ووایم چې د هغې اس یاغي شوه او د سیند په څنډه وړاندې ولاړه. له ډېر فکر وروسته سکینې د بیرته تلو پرېکړه وکړه، خو بیا یې هم په دې تمه چې صفیه به راشي اس ودروه او شاته به یې وکتل او په انتظار به شوه. د خیال هندارې درنو مینوالو، دا وه د وروستي مورچل 2مه برخه چې ما ایمان تاسې ته وړاندې کړه. له ملتیا څخه مو